محترمو مسلمانانو وروڼو، غواړم چې ستاسو په حضور کې د کوچني اختر نیت او طریقه کار بیان کړم، په دې هیله چې تاسو خپله هم واورئ او نورو مسلمانانو ته هم ور واستوئ، تر څو چې نور مسلمانان وروڼه هم برخمن وګرځي. محترمو مسلمانانو وروڼو، د کوچني اختر لمونځ چې دی دا 2 رکعاته دی. نیت یې هم په دا ډول دی، نیت کوم د زړه د خلاصه، لمونځ کوم د کوچني اختر په 6 تکبیره، اقتدا مې په دې اجر امام پسې مخ مې د پر لوري د کعبې شریف الله اکبر. اوس دغه الفاظ نیت په زړه کې وکړي، هم دغه نیت کفایت کوي، صرف الله اکبر ووایه او غوږو ته لاسونه پورته کړه. کله چې موږ او تاسو نیت وتاړو نو بیا به سبحانه ووایاست، امام هم سبحانه وایي. د هغه څخه وروسته بیا 3 تکبیره کېږي. 3 تکبیره په دا طریقه باندې غوږو ته لاسونه وړل کېږي، بیا لاسونه ایله کېږي، بیا غوږو ته لاسونه وړل کېږي او بیا ایله کېږي. 3م تکبیر هم په دغه ترتیب و طریقه سره دی. 4م تکبیر به لاسونه د نامه لاندې ونیسي، امام بیا سورة الفاتحه یعنی الحمد وایي، تی به خاموش ودرېږي. بیا امام سورت وایي، د سورت څخه بعد بیا امام رکوع لرځي، بیا امام سجدي لرځي، د 2 سجدو څخه بعد بیا امام راپورته کېږي. کله چې امام راپورته سو، امام د اعوذ بالله او د بسم الله څخه وروسته الحمدلله وایي، تاسو به خاموش یاست. بیا امام سورت وایي، تاسو به خاموش یاست، د امام قرات به اورئ. د قرات څخه وروسته بیا امام 3 تکبیرونه کوي. 3 تکبیرونه په هغه طریقه او ترتیب باندې دي کوم چې په اول رکعت کې کېدل، یعنی لاسونه غوږو ته پورته کېږي، برته لاسونه ایله کېږي. په 4م تکبیر به امام رکوع له ولاړ شي، تاسو به هم ورسره ولاړ شئ. بیا به امام سجدې وکړي، بیا به امام اخره ناسته وکړي، تاسو اتحیات در اللهم ربنا پرې ووایاست، بیا امام سلام ګرځي. محترمینو، دغه د کوچني اختر د لمانځه مختصره طریقه ده. بیا امام د لمانځه څخه بعد خطبې وایي 2 ډلې، چې د دې خطبو ویل او اوریدل دا پر مؤمن مسلمان باندې واجب او لازم. بعضې مسلمانان وروڼه ستا چې په دغه ورځ باندې تلوار وي، کاري پټوګان ټک وي، پر وژه واچي، کراره واچي. حال دا دی چې دا خطبه اوریدل د امام څخه دا واجب عمل دی. کوم څوک چې دغه پرېږدي، پر واجبو باندې زموږ فقهاو لیکلي دي، د دې پر ترک باندې رب العالمین انسان ته سخته سزا او عذاب ورکوي. د 2 خطبو څخه بعد بیا کوم مولوي صاحب چې دی، امام چې دی، دا دعا کوي. محترمینو، دغه دعا په وخت کې رب العالمین فرشتو ته فخر کوي چې وګوره زما بندګان دومره ستر عبادت یې وکړي، اوس یې لاسونه زما و دغته پورته کړي. نو رب العالمین اعلان وکړي چې زما بنده څه غواړي هغه وغواړي. دغه دعا څخه باید مؤمن مسلمان هم ځان نه کړي محروم. د خپل ځان دپاره دعا وغواړي، د عام مسلمانانو دپاره دعا وغواړي، د دین دپاره دعا وغواړي.